نن به په کمپیوټر ورډ پروګرام کې یو بل ډېر خوندور سیټینګ درته ښایم. لکه څه ډول چې پوهېږئ تاسو کله چې په ورډ کې یو ټیبل جوړوئ نو تاسو راځئ دلته انسرټ ټیب ته او دلته راځئ همدغه ټیبل څخه کلیک کوئ او بیا ټیبل جوړوئ. نو تاسو ته نن یوه ډېره زبردسته طریقه په شارټکټ باندې ښایم چې هغه ډېره اسانه ده نسبتا دې ته. نو تاسو به رسما راشئ خپل کمپیوټر ته. پرون مې یوه طریقه درته ښودلې وه چې کنټرول وینډو او بټن چې کله ووهئ او اس کی کیبورډ راخلاص شي. او اس کی کیبورډ کله چې راخلاص شو شیفټ وګورئ، شیفټ به ووهئ، همدغه جمع علامه وګورئ. دغه د جمع علامه به لومړی پریس کړئ، د هغې وروسته به بیا دا علامه څو ځلې پریس کړئ، بیا به راشئ بیا به همدغه جمع یا پلس ایکن پریس کړئ، بیا به شیفټ همدغه بله به ووهئ، هغې وروسته به تاسو انټر کړئ. راځم دلته تاسو ته ښایم ښه. دلته راغلمه ګورئ لومړی راغلمه د مثبت ایکن مې ووهله، وروسته دغه منفي ایکن چې کومې دي یا د منفي علامه چې کومه ده هغه تقریبا 5 ځلې وهمه. راځمه بیا همدغه شیفټ وهمه، د مثبت ایکن راخلمه علامه البته دغه بیا راځمه 5 ځلې، بیا راځم همدغه د پلس ایکن او بیا راځم 5 ځلې دغه علامه پوره کوم. دا تاسو لکه په شمېر سره پوره کوئ، هلته به بیا تاسو ته ستونزه نه جوړېږي. نو بیا راځم دلته د پلس ایکن ښه، وروسته د هغې نه رسما انټر باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ یو ټیبل څنګه شو جوړ شو. وروسته په کمپیوټر کې د ټیپ بټن خو به مو لیدلی وي. راځم بیا کنټرول وینډو او دغه بټن باندې چې کلیک وکړم دا د ټیپ بټن دی ښه، درته ومېښودله. اوس راځم همدغه ټیپ بټن وهمه، تاسو وګورئ همدغه ټیبل لاندې نور هم پسې اوږدېږي. نو د شارټکټ په واسطه تاسو ډېر ښایسته ټیبل همدلته په لنډ طریقه سره جوړولی شئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازما همدغه د ټیکور فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ او ویسا سکیلز یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.